السلام علیکم جنرال صاحب، ټولو ته سلام یم لیدونکو ته. ما یو پوښتنه لرله که زړه مو وي ما ته دا جواب راکړی دی چې تاسې د ډیورنډ په لاین په باره کې څه نظر لرئ؟ که خدای مهربان شو د هغه سوله مو په وطن کې راغله که نه، د ډیورنډ لاین په باره کې ستاسو څه نظر دی؟ دا یوه پوښتنه ما غوښتو تاسو نظریه وګورم. موضوع باره کې شی نه لري ورور؟ والا موضوع باره کې هم یو پوښتنه مې لرله، خو اول ما چې دا جواب راکوی شي دغه به هم جواب کو د موضوع باره کې مهرباني وکړه دغه جواب درکو. مخکې مو ورکړی د موضوع باره کې سوال وکړو به طاقت کو جواب لاندې واورئ. صحیح ده؟ صحیح ده، مننه. د موضوع باره کې خالي دغه پوښتنه لرم چې موږ پښتانه چې یو که نه زیاتره طالبانو طرفداران یو او د نور چې زیاتره چې روسیې ته لاړ دي دا زیاتره تاسو چې وویل که نه چې ځنه تاجکان دي، ځنه ازبکان دي، ځنه ترکان دي. نو دا به موږ پښتانه او دوی به داسې موږ منځ کې به سوله راشي ستاسو نظر؟ اصلا دغه فکر په غلط ده نه چې طالبان پښتانه ګوره په تخار، بدخشان، پنجشیر، تعلقان، جوزجان دي ټولو کې طالبان الحمدلله شته. تر پښتون میشته سیمو پکې زیات دي او په دغه طالبانو په وخت کې هم شته. اصلا دلته د قومونو ویش نشته، د قومونو په نوم باندې څوک نور امتیازات نشي اخیستلی. باید شو د ډیورنډ مسله خو داسې ده چې کله موږ په ارام وسولو بیا چاته د جنګ من نه کوو، بیا داسې وکړئ لکه اخواته ځه کوم ځای د موږ خوښه یې پوستلې کېدی شي په اصفهان او په تهران باندې جنډې ودرو، کېدی شي امریکا هم د موږ حکومت چې که د موږ نه کېده لاسپوڅ صاحب هم هلته وي، اروپایي اتحاد ناټو دا به ټول د موږ غلامان انشاءالله العزیز داسې چټي نه راځو، سم له پاور له ځواک او له قوت سره راځو. صحیح ده وروره؟ دا ډیورنډ او دا وړې خبرې دي. طالب جان ته دومره وړې خبرې هېڅ اهمیت نه لري، خالي داسې هلکه ځه بس سړی به روان دا به نه وایي چې ولې. صحیح ده؟ قدرمن شي انشاءالله. او په دې باندې جنګونه چا سره نه کوو، داسې خوسې خبره نه ده. خپله خاوره خپل اختیار ده وروره، هېڅ چرت دې شیونو ته ونه وهې. طالب چې د امریکانو سره معامله ونه کړه په هېڅ شي معامله نه کوي. طالب د دې هېواد بچی ده، طالب خپل هېواد ته ژمن ده. دا خبرې هسې چټي دي، دا دوی د ډیورنډ په نامه باندې ډیورنډ سیمې خانه ډیورنډ دروازه ډیورنډ چی شته ډیورنډ سر مو وخوره دغه ډیورنډ. موږ نه وروره ګله بسته ملک بسته افغانستان اشغالګرو نیولی ده، 1500 اډې پکې جوړې کړي دي، وتل نه په زوره مو وویسته. دا واړه خبرو پسې به نه ګرځې ښه. او دا مونږ درته وایم چې راتلونکی ولسمشر د امریکا هغه به زموږ لاسپوڅی وي. مونږ به هلته اډې لرو، فوجان به لرو، سره قطه به وي، بمبار به وي چې معمولي اخوادوخه یې کوه بس اسلامي نظام په زوره پرې راولو. دوی هم دیموکراسي په زوره راوستله. پکتیاوال صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. مبین صاحب تاسو ته سلامونه. مبین صاحب موضوع د کابل ادارې مسکو ته تلو، دا موضوع ده. هو مسکو ته تللی، ولې تللی دی؟ څه دپاره تللی دی؟ ولې د ټکسي کرایه نشته ورسره؟ دغه مسلې دي. بالکل یو طرف ته د موږ مشرانو شملې وګوره او بل طرف ته د دې د اخرایلو مخونه وګوره قاتلان دي. او بل دا د مبین صاحب امریکایانو ټیم کم پاتې دغه به وځي انشاءالله دی به هم سره ځي. دا د هغو زمن د هغو سره به ځي. موږ ډېر نه ورته وګورو سوله راغله صحیح ده، کینې امریکایانو وځي، امریکایانو کم ټیم پاتې ده او د هغو سره به دی ځي. دوستم سور دا بل شونګا بابا ته وویې ته پړی واخله اګانا چوک ته ځان ورسوه. دا داسې نه شي بله پړی دا شرط ده، دا د ورباندې لپاره لومړی شرط دا ده چې دوی به پړی ځان سره وړي. بالکل دا شرط. دویم شرط دا ده چې د پک په سر به ویښتان راشنه کېږي. دا شرطونه دي د ورباندې لپاره. بالکل انشاءالله سوله به راځي، اسلامي امارت به کمیږي افغانستان کې. قدرمن شه. نور څه ویل خو نه لرې پکتیاوال صاحب؟ بس دا مې ویل مبین صاحب. قربان وشم، الله مو عزتمن لره. وطنجار مهرباني، وطنجار نه دغه بل ورور چې د تا څنګ ته راغی دي دغه حبیب الله صالح جان صاحب. حبیب الله صالح جان صاحب واچوه حبیب الله صالح جان. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سلام دې مبین صاحب خیر جوړې؟ شکر د مهرباني وکړې ورور. موضوع باره کې څه ویل لرې؟ موضوع باره کې دغه ویل لرو چې دغه تللي ولې داسې بې پیسو بې هغه نه شرمنده تاویږي. نو دوی خو تللي وو چې هلته به د مسکو حکومت یو سفارت به یې پیسې به یې خرچي به یې هڅې میدانوي کته سو 6 نفر یې ترې بوتلو دا نور اوس پیاده روان دي کرملین.
یا دې خدای دې شرماوي دې ولري لکه دناوال شي هلته د یو نیم په جب کې ډالر او افغانۍ ستا هغه چلیږي نه روسي روبل ورسره ستانه ټکسي والا چې وایي دا پیسې دي هغه پیسه لیونی پیاده روانېږي نو دغه د زلالت ځوان سره روغ د دوی به څه وخت رسېږي کرملین ته غونډه به ختمه یو بوتل غنیمت تشکړي او په سر باندې غوړ ځایږي نه هلته په جوب کې ور د مغټ لکۍ نه سپېرېږي بالکل دغسې ده ورور قدرمن انشاءالله د عزت وکایه اسلام وطن پروانه کې جنرال زه کو سره بسم الله الرحمن الرحیم د ما پښتنه دا ده چې تاسو خو ورغله وایي چې موږ به آینده نظام داسې راولو چې یو څو سپینګیري او څو ملایان به راټولېږي او د ملت سرنوشت به دا څو نفره ټاکي یعنې ملایان چا ویلې خو تاسو انتخابات نه منئ تاسو وایئ چې موږ انتخابات نه منو آینده نه منو نو داسې خو هم نه ده چې موږ به ملکان راټولو حکومت به جوړو عجیبه کار یعنې مولایان به کله راټولېږي مولایان راټولېږي غازیان د نظامیان د امریکا ملا ماتونکي اتلان ډاکټران ګوره اوس مولایان چې دي یا مولایان چې دي دا د افغانستان یوه حصه ده ملا دې د تا سر وخوري ته په دې موضوع خبر وکړه ماسکو تک ته موضوع ته لاړ سې د ملا پورې ونښلې نه خو ټول هم دغه د صلح موضوع ده خبرې ته غوږ څه د سولې موضوع ده ملا هغه ملا نه ده چې اوس ته وروره غره ته ولې ملا انټرنیټ نه لاسرسی لري ملا ډرون جوړوي ملا 18 کاله ناټو سره جګړه وکړه ملا خپل د زخمی علاج کوي ملا هر څه ته لاس اچولی د لیونی نه خو موږ یې وینو موږ یې خبرې ته غوږ څه کوي غره ته مه وله په موضوع باندې خبرې وکړه سبا قاتل دوستم د ګونتانامو بندیانو په وړاندې جاسوس نبیل د انس حقاني په وړاندې په کومو سترګو ګوري ما دغه موضوع دې کې خو د ویلو څه شی نشته نو په کومو سترګو ګوري الله دې سپارو قدرمن شي ورونه ته ویلو په څه نشته زه په مخه دې او ملا پسې خبره ونه کړي چې غوږونه دې در باندې پرې کومه مولا به رینجر چلوي ملا به لنکلوزر چلوي ملا به جټ طیاره چلوي ملا به B-52 چلوي ملا به د سرې قطعې مشري کوي په نیویارک به بمبار کوي ملا به دا وطن جوړوي ملا به ارګ جوړوي ملا به جماعت جوړوي ملا به منبر جوړوي ملا به دا نسل جوړوي ملا به دا ملت جوړوي ملا به د ما بچای جوړوي ملا به د ما کور جوړوي ملا به ما ته ژوند راکوي هر څه به ملا کوي انشاءالله تا ته مې پرېښوده تا څه وکړه 20 کاله سو 10 کاله د کمونیزم غلامي وکړه 20 کاله د دیموکراسۍ په نامه ووژلم ملا 15 کاله حکومت وکړه نه یې ووژلم نه یې امنیت هر څه یې راکړه زه به ملا غواړم که سترګې دې جار سه ملا جان او طالب جانه کله به راځې ملا دې د تاسو سر وخوري ملا به حکومت کوي نه ته به یې کوې شړنګا بې ضمیره لملمه سری به حکومت کوي د سیایي جاسوس به یې کوي یو پاروکش د کنارابونو د امریکانو جولا به یې کوي یو دلال به یې کوي یو ډم او رقاصه به یې کوي ملالۍ شینواري به یې کوي بې سامانه دفاع وزیر به یې کوي سوسیال خور به یې کوي سکشوی به حکومت کوي ملا یې نشي کولی ملا تر تا 1000 وارې ماته بهتره ده ملا 2000 واره تر تا ماته بهتره ده هم تعلیم لري هم تربیه لري هم اخلاق لري هم ضمیر لري هم وجدان لري هر څه لري ملا دې د تا سر او ککرۍ خوري بې عقله په دې خبرو باندې چې تاسو یې کوئ نجیب ګاو حکومت کولی شي غلام جاسوس کارمل یې کولی شي شړونګا او بړینګا شټا سری پک اشرف غني یې کولی شي کرزه یې کولی شي د سیایي جاسوس یې کولی شي تادین خان یې کولی شي ملاله یې کولی شي طالب یې نشي کولی ملا یې نشي کولی خبرې دي مهرباني وکړه ډاکټر صاحب سړي دماغ خراب کړی اوسه خبرې حوصله کوه مبین صاحب خبره دا ده چې څنګه او تاسې هر قسم انسان حوصله خو دغه د ډاکټر صاحب خو چې اوس طالبان حکومت راغی ته به د صحت عامې وزیر یې د دغه دیموکراتان حکومت هغه د بیغمه په اروپا کې پروت دی سوسیالو ته قدر د عامې وزیر دی بالکل دا لږ کړي زموږ ستاسې نظریه یوه ده زموږ ستاسې فکر یو دی خلک چې دي د دوی موږ وکتل جنرال صاحب مبین والا اواز کې د دومره غږ مشکل ده خدای خینو که ډاکټر صاحب لکه مرۍ کې داسې کچالونې ښته دي ښې هېڅ اواز دې نه راځي یاره
ولا چې دا نه کامره دی ډاکټر صاحب بند کړه کېدای شي आवाज کړي ډاکټر صاحب کامره دی بند کړه کېدای شي الو و څنګه شو